إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هغه نیکی چې ته بیرته بدله غواړې بیخي مه کوه. هغه حسنه چې ته غواړې چاته یې ورکړې او بیرته په بدل کې بیا څه حاصل کړې د هغه نه زیات بیخي مه کوه. علما په دې باره کې ډېر ښه نظرونه لري، ډېر نصوص د قرآن کریم آیتونه یا قرآن کریم آیت دی په دې کې علما داسې تشریح کوي، وایي چې هغه حسنه چې ته چاته مثلا 50,000 ورکې او وایي چې دا به بل ورځ ماته 1.5 لک چې ما ضرورت سي راکړي، دا مه ورته ورکړه، دا سود ده. یعنی دا عمل تاسو مه کوئ. متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو ډېر عام ګرځېدلی دی. ده سره وایي ښه وکړه چې بله ورځ بیا د ما هم ضرورت کېږي، دا به ما سره ښه کېږي. هر هغه عمل چې ته د نیکي په نیت باندې کې خو لیکن بدله یې بیرته د بنده نه غواړې، دا هېڅکله هم مه کوه، دا پرېږده، دا اوس یې پرېږده. لیکن هغه عمل چې د الله پاک د رضا لپاره کې ماشاء الله او خدای پاک نور هم پکې توفیق درکړي، هغه ته یې دا مه ورکړه. جزاک الله خیرا.